او د ما عزتمنو دا صرف د ثواب خبره نه وي چیرې ثواب کار ده کچای تابعداري وکړه صحیح ده او کوی نه کړله نو بس صرف ثواب ته نه پاتې شول لکه دې موږ نفل یو سړی د اشراق مونږ وکړل اجر او ثواب ده او کچا ونه کړل نو ګناګار خو نه ده یو سړی تهجد ته راپورته شو ډېر غټ اجر به یوسي او کچا ونه کړل نو ګناګار خو نه داسې معامله نه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا ډېره نازکه معامله ده دومره نازکه ده چې دا کوم آیات کریمه ما ورسته یمو تاسو رب ذوالجلال فرمایي چې تاسو د دې خبره فکر وکوي دې ته باندې کوو شردا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره کتابداري مونږ نه کړل الله رب العالمین فرمایي چې فل يحذر الذين ودریږي پس ودریږي کسان یخالکون کسان کسان دی وریږي یخالفون عن امره چې د نبی صلی الله علیه وسلم د امر د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم د دین د هغه راوړ شریعت د خلاف کوي دا خلک دی وریږي څنګه دی وریږي ان تصيبهم فتنه چې دی خلکو ته فتنه ورسیږي په فتنې کې به دا خلک مبتلا شي لویه فتنه هغه ورونو د الله د دین د شریعت نه اوړېدل دا لویه فتنه لوی ازمایش ده ګوره چې نبی هم سنتو نه خلاف کوي الله فرمایي دوی ته فتنه ورسیږي او یصيبهم عذاب الیم یا به دې خلکو ته درناک عذاب الله تعالی دا ورونو ډېره لویه خبره ده موږ الله موږ د نبی صلی الله علیه وسلم شان ښکاره کوي